عبدالرحمن بابا فرمایی هر اسباب د خود بدو مهیا د هم موجود که دانای وبله بیل کړه فرموده او نافرموده سو سپن نشي په هور کې نوي خوند بوی د اود ځان له خوب سپا کی زکړه لکه بحر نامحدود هلاک زکه شه رحمانه چې پاک نشه دا وجود رحمان بی د یار له ذکره نز د بل گفت شنود عبدالرحمن بابا وی هر انسان ته الله تعالی د ښه او د بدو سامان ورکړی دی په دنیا کې موجود دی او ورسره دا واک هم ورکړی دی که دی ښه شیزونه اختیاروي او که بد شیزونه مطلب د نیک او د بدۍ دواړو اختیار الله تعالی انسان له ورکړی دی نو چې کوم انسان دانا وي هوښیار وي هغه د فرموده او نافرمود فرموده مطلب چې کوم کارونو حکم الله تعالی کړی دی هغه پیژني او چې کومونه منې کړي یو نو هغه هم پیژني نو هوښیار سړی به د هغه کارونو کولو کوشش کوي د کومو چې الله تعالی حکم ورکړی دی چې وی کوي او د کومو نه چې منې کړي نو هغه به نه کوي سپند وی سپیلنو ته او اود هم یو خوشبودار بوټی دی وی تر څو چې خپل ځان لکه د سپیلنو غوندې په هور کې لمبه نه کړي نو تر هغې پورې د چا نظر نشي ماتولی دغه رنګ اود هم چې تر څو ځان په هور کې نه وي سوځولی نو تر هغې نه خوشبو نوځي مطلب چې تر څو د ځان کړولی نه وي محنت نه کړې نو تر هغې پورې تا ته کامیابي نشي میلاویدی عبدالرحمن بابا وی چې لکه د سمندر غونتې ځان صفا ساته د ګناهونو نه ځان بچ ساته د ګندګیرۍ نه ځان بچ ساته بحر وی سمندر ته او خوبز وی ګندګیرۍ ته عبدالرحمن بابا وی چې انسان ځکه تباه کیږي چې هغه خپل ځان خپل نفس په عملی طور باندې د ګناهونو نه نوي بچ کړی صفا نوي عبدالرحمن بابا په آخره کې وایي چې زما بغیر د الله تعالی د عبادت او د ذکر نه بغیر نور څه نه دي زده کړي زه همیشه هم په دغه کې مشغول یم او تر دې نه بغیر نه څه خبرې کوم او نه څه خبرې اورېدل غواړم زه صرف الله تعالی سره مینه کوم او هر وخت په دې کې مشغول یم ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام او وضاحت تاسو سره مې شیر کو اجازت غواړم د الله په امان